أموالكم وأنفسكم وألسنتكم رواه أبو داود بإسناد صحيح. كتاب رياض الصالحين 230 نمبر باب شروع باب مبارد وجوبیت جهاد او فضیلت داغه. پدې باب کې 35 نمبر حدیث ته انس بن مالک نے روایت رضی اللہ عنہ کہ یقینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی دي اللہ پیغمبر فرمائے جاهد المشرکین اے مومنانو د مشرکانو سره jihad وکړئ تاسو دا غي سره jihad وکړئ په سبا باندې باموالکم وانفسکم والسنتکم فخل مالون سره مال دا په jihad کې مصرف کوي چې مجاهدین دا په قوت او طاقت کې راشي نفسونو سره jihad وکړي نفس ځان بدن دا الله په لار کې واسه کافرانو په خلاف استعمال کا والسنتکم خپل جبه سره jihad وکړي جبه کې تقریری تحریری دواړه راځي د کافرانو بدی بیان کوي د کافرانو خباثتونه خلکو ته بیان کوي په خپل جواب باندې د کافرانو د کفر دومره بدی بیان کوي چې هغه د شکست ملاوي د الله پیغمبر ترغیب ورکړي په دې خبره باندې چې تاسو د مشرکانو کافرانو په خلاف باندې په هر طریقې سره jihad وکړي مال ځان جبا په ټول انواع سره کې jihad وکړي. طب الحديث عن أبي عمرو ويقال أبو حكيم النعمان بن مقرن رضي الله عنه قال نعمان بن مقرن كدا أبي عمر متويل كي أبو حكيم متويل كي هذه صحابين روايتي داويت شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم زد الله د پیغمبر سره حاضر ما لیو غزوی په مقام کې د الله د پیغمبر عادت مبارک داو چې اذا لم يقاتل من اول النهار کله چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ورځې په شروع کې او د ورځې په اول کې هغه د کافرانو او دشمنانو سره جنگ ونکو یعنی کله چې لمر راوخیږي نو د الله پیغمبر نه چې بدغه وخت کله روسته شو بدغه کې به کافرانو باندې حمله ونکړه اخر القتال د الله پیغمبر با جنگ روسته کو حتا تزول الشمس تر دې چې لمر هغه زوال وکي د لمر د زوال نه روسته به څه کول د الله پیغمبر با کافرانو باندې او دشمنانو باندې حمله کوله وجدا وجي پدغه نروسته د لمر د هغه د لمر ګرمایش دا ختمي وتهب الرياح يحبادنا دار الوزي وينزل المطر وينزل النصر او د الله د خوانه به مدد راځي ځکه اوایه خشي د لمر ګرمایش کینی د مجاهدینو هغه دغه شانت هغه نفسونه هغه نشادت او تازگی کې راشي نو به څه کې د الله مدد به راځي او الله به کافرانو ته مغلوبیت ورکړي. نو په دې حدیث کې دې ته اشاره ده چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ټول انسانانو کې هغه د امت د لخرو د پاره ډېر خېټه قیادت کړی دی هم قیادت کړی دی او هم سیاست کړی دی. اخل کاسي وی چې مولا چې دا په سیاست باندې نه دویږي حقیقت کې د الله پیغمبر هغه عالم دی هغه نبی دی هغه په سیاست باندې ډېر خپويدو ګوره دې حکمت ته وګوره دې جنگي تکتیک ته وګوره چې الله پیغمبر به یاد ورځ په شروع کې عمله کوله چې مجاهدین هغه په آرام کې او خو د جهاد کې ستړي شو الله شکست ورګي کافرانو ته او کله چې هغه ونه شو به د زوال وروسته د الله پیغمبر عمله کوله. طب الحديث عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم نے روایت کې ابو هريره ده چې د الله پیغمبر فرمایي لا تتمنوا لقاء العدو اے مومنانو تاسو دشمن د ملاقات تمنا مکوئ چې صبر کوئ یره jihad باندې راځي زبد امریکایان سره مخامخ کېږم نه زبد اسرائیل سره مخامخ کېږم نه زبد داسې وکم او داسې وکم د الله پیغمبر فرمایي دشمن سره د ملاقات تمنا دا مکوا واسأل العافية واسأل الله العافية دا الله نه سوال کوي تاسو د عافیت د دې عافیت چې الله موږ جنگونه وساتي الله موږ ته د کافرانو هغه د مقابلو د جهادونو ته موږ وساتي دا چې مقالمه برابر وا چې دا شان د کافر دي زوروري او دا شان د اسلامي حدود باندې عمله وکړي په موږ باندې jihad پرشي موږ د کافرانو سره ملایوي
نه د الله پیغمبر کومه د عافیت سوال کوي تاسو فاذا لقيتموهم فاصبروا نو کله چې تاسو د کافرانو سره دشمنانو سره مخامخ شئ د جنگ مقرره د جهاد مقرره به تاسو صبر کوئ به کلک ودرېږي به تکلیف بازار منی ولګه به منی ذقیتوب به منی دردونه به منی قتل به منی وجل به منی به دې منی کلک صبر تاسو کوئ ځکه خو علي د هم خپل دې ویرا ولا تدع احدا الى المبارزه بچا دا خبره یاد ساته په جنگ کې بچا څوک مبارزه مقابله ترابلې نه تراوزه چې سره معلومه وي ومن دعاك لها فخرج اليه او چا چې تراوبل چې راځه جنگ کوو دا د میدان به وتوروزه لانه باغ زګه دې ته کړه د پتا باندې دا سرکشه دی او دا د الله تعالی وعده ده وقد ضمن الله نصر من بغي عليه او د الله تعالی د هغه چا سره ضمانت کړی دی چې زه به ستا مدد کوم څوک چې بچا باندې جېته وشي چې بچا باندې جېته و سرکشي ور باندې چا د خوانه وشي نو الله تعالی د هغه کسر دا دغه کس الله ضمانت کړل چې به دې کړی کومه مدد وکوما نو معنا دا مقصد دا چې د دشمن د ملاقات تمنا کول پکار نه دي بلکې د الله نه عافیت الله منګه وساتي دا موجوده جنگونه چې الله ایدام ختم الله دې اسلام د دعوت لار برابر کړي چې کافرانو په ملکونو کې مؤمنان مسلمانان وردي او د کافرانو ته دعوت کوي دعوی په کولو کې دغه په هغه بازارونو کې چې هغه خلک د کفر نه منع کوي نه دا چې دا شان د موږ تاسو سوال کوي چې الله دې کافرانو او د مسلمانانو دا جنگ راولي چې پته ولګيږي نه بلکې موږ د دین وې چې د جنگ نه عافیت واړی د جنگ نه دا سوال کوي چې الله موږ جنگونه وساتي اخرنه حدیث دا باب دا ختميږي حدیث په نمبر حدیث وعنه عن جابر رضی الله عنهما ابو هريره جابر هما روایت ته ان النبي صلى الله عليه وسلم قال یقینا الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی الحرب خدعه الله پیغمبر فرمایي جنگ چې دا دوکه ده جنگ چې دا د کافر او د دشمن غولول دي څومره چې د وسه او طاقت کیږي چې کله یو حربي کافر او د جنگ په مقابله ته پويږي چې دې هو زمونږ د جنگ اعلان دی به هغه تر دې چې ترکه کوا چې هغه سره تکتیک دا کوا چې هغه ته دوکه ورکوا هغه په یو چلو په هنر مې راتملوا هغه باندې ځان غالب کوا چې به هر تکتیک نه کار اخلي اوله فائدہ دا ده چې د کافرانو سره په جنگ کې استعمال د حیلو د چلولو د فریبونو دا بالکل دا جایز دی ځکه په دې سره هغه مسلمانانو ته اسلام ته هغه مصالح چې هغه غالبیت د اسلام دی کامیابی د اسلام دا هغه ډېر رخیت سره لا صدارت لشي په دې ته ورته دوکې نه مراد هغه دانه چې وعده سره کړي وعده سره ماته او دا ځان غدار جوړ کی وعده چې وکړه به په وعده باندې ودرېږي کچر د پوښتنه دا کافر زما سره وعده ماتي نو ته اعلان د دیو کا چیرې زما سره وعده دا ماته ده نو به اټم ته حمله کولای شي او بل فائدہ به کېدا ده چې د الله پیغمبر صلی سخت تیزی ورکړي چې مؤمنانو مسلمانانو په جنگ کې چې څومره وسه او طاقت تاسو کېږي اسباب د ځان د ساتلو برابر کوي ګوره دې کې دې اشاره ده او دا ډېر خوندور باب موجوده وخت د مؤمنانو مسلمانانو ته چې جنگ د کافرانو سره کې داسې آلات برابر کا داسې اسباب برابر کا داسې ټیکنالوژي نه کار والا داسې سیاستدانان د ځان سره وساته د مسلمان بچي او نر او زنانا داسې ساينس او ټیکنالوژي یاد کوي چې ناس په ټیک دره کې دي نه امریکا ولي دي دا شان تر حفاظت کې نه ستدا ځکه نه چې مسلمانان ملکونه چې دي هغه د ټیکنالوژي نه لري د مذاهب نه لري او دا چې څنګه چې دي نه امریکا دا شان تر ولي ځکه دا د امریکای سیاست دی چې غواړي د امریکای ملک د امریکایان هغه په حفاظت کې پاتې شي په نور ملکونو کې جنگونه جوړ کړي د امریکای نه لوري په نور ملکونو کې جنگونه جوړ کړي نو امریکای ته به جنگ نه راځي جنگ زما کور زستا کور ته راوړې دي او مسلمانان ټول خو باندې هغه د شان د پراته دي الله تعالی د مسلمانان دا ویر کی اسلامي روحیه باندې او څنګه چې الله او رسول غواړي موږ تاسو ته ویلي هغه طریقه او هغه روحیه د الله تعالی مسلمانان راویر کی اتفاق اتحاد الله تعالی نصیب کی کفر لري الله شکست ورکی وصلی الله علی نبینا محمد